السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله راته فرمایي انفقوا یا ابن آدم، ورکړه کوه، خیرات کوه، ای انسانه، انفقوا علیک، تا ته به ورکړه درکړول سي. او دغه رنګه په نور روایاتو کې راځي رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایي وای دغه دروازه د رزق خلاصه ده، د اوم اسمان څخه لوړ د رزق بندوبست کیږي. نو الله جل جلاله فرمایي وای انسانه، انفاق ورکړه کوه، تا ته به زه بیا ورکړه درکم. که ته بل چاته لاس ونیسي، الله وایي ستا په ژوند او ستا په عمر او ستا په مال په ټول کې به برکت زه در واچوم. الله جل جلاله وایي که ته پر بل چا پراخي راولې، زه به پر تا پراخي راولم. الله جل جلاله وایي پر چا تنګي مه راوله، پر تا به تنګي راولم. الله جل جلاله وایي د رزق دروازې تر اوم اسمان لوړي، د رزق زه در استوم. نو که تاسو پر انسانانو باندې پراخي د رزق راولي، الله جل جلاله وایي زه به پر تاسو باندې پراخي د رزق راولم. نو که څوک غواړي چې د خپله سرمایه نور هم ډېره سي او د خپل عمر یې نور هم ډېر سي او د خپل ژوند کې چې کوم خوند دی پیدا کوي دا یې نور هم ډېر سي، عادي مسکینان ته لاس ورکړي. نو ما کوي لکه دا بعضې خلک چې بس یوه روژه بله روژه د مسکین په یاد دي، نو چې روژه ووته باره بیا لکه د خیر دروازه چې بنده سي. ګوره د زما شاګردان په لکاو دي، په دې لکاو شاګردانو کې 3 شاګردان زما سته چې مې مان یادولې نه دي مناسب، ځکه دوی دا کار د الله دپاره کوي. په هغو کې 2 زنانه دي او 2 مردانه دي چې دوی د یتیمانو دپاره یا د غرباو د مساکینو دپاره یو بندوبست لري سالانه او کورو ته یو شی ورکوي. نو سر و کال دی په انفاق کې وي، په ورکړه کې وي، د الله په رحمت کې وي، د الله جل جلاله په رضا کې وي. نو دا بعضې ورونه چې وس لري هغه بغیر له زکات، تاسې خو اوس دی سوي یاست دا زکات هماسې وه، نور څه باره نه کوئ. د زکات خو ګوره فرضي عبادت دی. یو سړی وایي زه فرضي لمونځ کوم، نور نو باره خدای بخښلی یا نفلي لمونځ به م کوې، د اشراق لمونځ به کوې او اوابین لمونځ به کوې، د تهجد لمونځ به کوې. دا ګوره هغه څه دي چې په جنت کې الله جل جلاله موږ ته مقامات و درجې را بلندوي. نو بعضې په زکات غاړې مه خلاصوي. نو دا فقیرانو غرباو ته لاس ورکړي، مساکینو ته لاس ورکړي. داسې کورونه شته چې په ماښام په کور کې اوړه نه لري، داسې کورونه شته چې هغه تاسو باور وکړئ په لږ څه باندې د الله رضا تر تا در رسوي. دا اوس افغانستان ته راغلی یم، یو ځای پر یو سړي پېښ شولم، په بزګري پسې ګرځېدی. نو سپین ږیری هم و، ډېر عاجز و، له ډېره لرې ځایه په پښو راغلی و. بزګري پسې لا نه ګرځېدی، په لو پسې ګرځېدی، د غنمو لو کوم، مزدوري کوم. زما یقیني د بدن درد شروع کړي. بیا مې د یو چا امانت راته پروت دا پیسې فقراو مساکینو ته ورکړه. دغه سړی ته ما څه پیسې ورکړلې، مال بس زه د یو مولوي صاحب کروم، مال الله دې ښه مزدوري در پیدا کړي، بس موږ دغه وس چې در سره وموکړي. دې سړي له ډېرې خوشحالۍ څخه دا ستونی له ژړا ډک سو، غږېدلی نه سوی، د غیر ایسو. او موږ ته الله جل جلاله ژوند را کړی دی، هغه ژوند باید په عبادت کې مصروف کړو. یو سړی دنیادار وي، دنیا لري، کاروبار لري، د ده په دنیا کې 2 کوره 3 4 کوره مسکینانو فقیران نه معلومېږي چې د میاشتې دی 10 زره روپۍ، 15 زره روپۍ هغه کور ته مقررې کړي. په هغه کور کې به یتیمان هم وي، هغه کور کې به داسې څوک هم وي چې هغه کوچنیان وي، شیدې خوري. دغه ستا په پیسو که د یو کور تربیه وسي، یو ماشوم را غټ کړول سي، دا چې هر څه لمونځونه کوي، هر څه عبادتونه کوي، تر هغه وخت چې د ده نسلونه را روان وي، دلته په اجر او په ثواب کې ته ور شریک کړي. موږ تاسو ته الله جل جلاله هستي په لاس را کړې ده، خو ورپسې غافل یو. دغه ستاسو بنګلي وو، ستاسو مارکېټونه وو، ستاسو سرمایې وو، تجارتونه، دا هلته په قبر کې بیا په شا نه درځي. خیر د دنیا هغه دی چې قبر ته یې ور واستوئ.
شر د دنیا هغه ده چې په دنیا کې درسه پاتې سي. اوس خو موږ لمسیانو کړوسیانو دغو بلاو ته سره جمع کوو. نو دا زموږ په منطقه کې چې اوس زه پروت یم، دا زما په شاګردانو کې دی تجاران شته چې زه کله کله فکر کوم دغه ډول دنیا چې اوس ماته الله راکړي 3-4 نفره به مې حافظانو طالبان په مدرسه کې او 4-5 به فقیرانو غریبانو کورونه زما سره په دغه کې چې هغه د میاشتې یو شی ورته مقرر کړم. خو دوی ته الله ورکړي دي د خیر دروازې ورباندې بندې دي. بس یوه روژه بله روژه دی د خدای مال باسي. که ترافیکو ته ورکول هم د خدای په مال کې دي، که حکومت رشوت ورکوه هم د خدای په مال کې دي. دغه دنیا عذاب ځان ته مه جوړوي. الله جل جلاله حساب درسره کړي، د فقراو پر مسکینانو باندې رحم وکړي. هر تجار چې زما اواز اوري، هر تجار په وس دا پره ده چې 2-3-4-5-15 هر څونه چې د په اندازه په وس پره و دونه کورونه دي د ځان سره یاداش کړي. د میاشتې دي یو ماهانه شی دي ورکوي. الله جل جلاله به په قبر کې بیا په نظر د رحمت درته وګوري، الله به مو وبخشي. الله جل جلاله وایي انفقوا یا ابن آدم، ورکړه کوه ای انسانه، تا باندې به ورکړه، تا ته به ورکړه درکړول سي. حدیث نمبر 322 صفحه نمبر 313 مرقات جلد نمبر 3 کتاب زکات. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.